ملګریو السلام علیکم. د یو بل نوي ولاګ سره ته سکیب افریدي حاضر یم. وړاندې کوم د تدمینه محبت نه ډک سلامونه، نیک هیله او پیرزوینه. خپل ټون چې دی غزه د خبرو جبه تاړو مزه کې چې اکثر ملګری راته وایي چې ارستا ټول ولاګز چې دی هغه د افریدو په جبه کې. نو بهرحال ټول یو پښتو دا صرف د لهجو فرق دی پکې. خو دا ملګرو د لپاره څوک چې د افریدو په جبه باندې نه پوهیږي نو دا غي د لپاره زه د خپل ولاګ چې دی د یوسفزۍ په یوسفزۍ لهجه کې کومه. بهرحال د تیرا تراغلی یو، د تیرا میدان تراغلی یو، د ضلع خیبر یو ډیره ښکلې یو ډیره په زړه پورې او یو ډیره یو سندریزه سیمه ده. ډیر ښکلي ښکلي منظرونه لري، ډیر ښکلي ښکلي خلک دي، ډیر پښتانه، ډیر میلمه دوسته خلک دي. نو د دې میلمه دوسته او د دې میلمه پاله خلکو سیمې ته راغلي یو. دغه ولاګ به در سره شیر کوم. ستاسو هم حق جوړیږي که چېرې زما چینل ساقب افریدي افیشل تاسو نوي سبسکرایب کړئ نو باید چې دا هم در سره سبسکرایب کړئ چې دغه شانې زما نوي نوي ویډیو تاسو ته راځي. او زما د فیسبوک پیج یون نیوز هغه هم در سره لایک کړئ. ستاسو کې ملګری دي شفیع دی را سره د کوم تعلق چې د جواګي علاقې سره دی، ادم خیل دی، هغه هم را سره په دې ګاډي کې ناست دی. نه علاوه حاجي راز محمد صاحب دی را سره ډرایوینګ کوي دا وخت. راز محمد صاحب لکه څنګه چې زمونږ په خبرو کې دا خبره مخې ته راغله چې تاسو په لومړي ځل باندې راغلي، څنګه درته دغه علاقه لګېږي؟ دا خو ډېره مزېداره علاقه ده. موږ خو ګرځېدلي یو او کالام او نتیاګلۍ او دا علاقې هم ډېرې کتلي دي. نو دا موږ ته بلکل د هغې سره یو شان ښکاري، هغې نه بلکې ښایسته علاقه ده. داسې د سهولیاتو په باره کې که ووایي چې د څه شي ضرورت دی ستاسو په نظر کې په دې سیمه کې څه داسې کارونه پکې پکار دي؟ بس په دې سیمه کې د دې روډونو سخت ضرورت دی چې روډونه جوړ شي او هوټلې موټلې پکې جوړې شي. نو دا خلک چې کوم دي د هغه ځای د خلکو په نسبت دا پښتانه دي او دا زه بلکل یقین سره وایم چې دلته کوم سیلانیان راځي هغه به ډېر زیات خوشحاله وي ځکه چې دی به یو وله د میلمه دغه ورکوي. پښتون عمر له د میلمه ډېر غټ قدر کړی دی او بل دا علاقه دومره ښکلې علاقه ده چې دلته به هېڅوک نه خفه کېږي. صحیح ملګرو دا حاجي راز محمد صاحب د کوم تعلق چې د پلوسۍ پېښور سره دی، په لومړي ځل دلته راغلی دی او کتو مې ډېر زیات خوشحاله دی، محسوس کېږي د دې علاقې د ښکلو ښکلو سیندرونه. را سره بل ملګری دی شفیع، او شفیع چې دی د ادم خیلو سره تعلق ساتي. بهر ملکونه هم کتلي دي لکه نیدرلینډ، سویزرلینډ او دغه شانتې څومره لینډونه چې دي بلا لینډونه یې کتلي دي. نو تپوس ته کومه شفیع دا ځمکه دغه خاوره دغه غرونه دغه منظرونه درته څنګه ولګېدله؟ یاره جي لکه زه خو ایز ا ټورسټ ټولې دنیا کې ګرځېدلی یم. تقریبا شینجن ریجنز چې کوم دي ټول ما کتلي دي، داسې تایلنډ شو، ملیشیا شو. نو دلته چې کم سینریز دي، کم گرینری ده، هیون لایک ټچ ده په دې دنیا کې. او لکه ما ټولو ملګرو ته دا خاص ده چې راشي او د مونږ د وطن د گرینریز وګوري، د جنت نظیر چې دی هغه منظرونه وګوري. او لکه د بهر ملکونو سره چې کمپیریزن وکړي لږ ډېر ډیولپمنټل ورکس پکار دي. نو انشاءالله د هغې سره به دا برابرۍ وخوري. او تاسو ټولو ته خواسته چې چکر ووایو او دا د مونږ پښتانه ورونه دي او ډېر میلمه دوست خلک دي او دا مونږ فرست ټایم ده چې راغلو ویزټ مو دا خو ډېر زیات خوشحاله شو. ډېره مننه شفیع د مونږ سره دغه منظورونه به درته ښایم، د ما لږ بیکګراونډ کې به تاسو له ښکاري هم. بهرحال کله چې د ګوډي نه زه بهر شم زه به تاسو له دغه منظورونه ښایم. داسې زوی له لوړ شو چې ګڼ تعداد کې کورونه نه وي. نو غرونو لا بېدرومو یو ډېر ښکلی ځای دی، مخکې هغه بیا هم در سره درته ښایم. به تاسو ټولو له خواست دغه ویډیو څخه تر اخرې پورې وګورو.
هوسپیټال لوکادو ورسېدلو دغه ډانډ دی دغه ملګري دي فاروق دی محب دی ډاکټر आवाजم کې کم ځو کېرڅي او پاتل نه ګیرو کېچ کوي نه نه نسی بهرحال ډیر زه ته خپل یو لوکادو تیر ورځ شاید افریدي مرو غلای او دغزویلا نو مو چې مخن شاید افریدي نه کم نه مو به مرو شو نو بهرحال روغلیو او ډیر خپل سندریو دغه ډانډ دی دغه ډانډ دی واجنه دغه لوکا شهرت لري